هو الذي الله غزاد یسیرکم فی البر والبحر چې هغه تاسو باندې مزل کوي او سفر کوي په وچه کې او په لمده کې حتی تر دې پورې اذا کنتم فی الفلک چې تاسو کله یې په کشتۍ کې وجرین بهم وجرین او روان شي دا کشتۍ وجرین ای السفن دا کشتۍ روان شي بهم په دوی یعنی بمن فیها په هغه چا باندې چې هغه په دې کشتیو کې ناست کشتۍ روانه شي بهم د دوی سره بریح طیبه په ښه هوا ریح طیبه نه مطلب مراد دلته چې نرمه هوایی پسته هوایی چې موږ کشتۍ بوزي بس وفرحوا او دوی خوشاله شي دی کنه چې وسته هوا ده ښایسته او کشتۍ قرار روانه ده وفرحوا بها نو دی په دې باندې خوشاله جاءتها ريح عاصف راشي په دې کشتۍ باندې د ها ضمیر کشتۍ ته راځي ريح هوا عاصف شدید الهبوب تند چلیدونکې هوا راشي وجاءهم الموج من كل مكان او راشي په دې باندې موجونه د هر طرف نه اخوانه دی خوانه بل خوانه موجونه په باندې چپې ریش د هوا تیز شي اوبر غونډي کې پدې وظنوا یعنی علموا دی پوه شي انهم دی چې دی اوحیت بهم دی باندې احاطه وکړلی شوه دی وی چې مونږ بس ما سره شو اوس اختلاف نشته نو دغه وخت کې بیا دعوا الله دعاګانې کوي الله ته مخلصین له الدین په داسې حال کې چې دی خالصې ګرځولو والا یې د خپلې دعاګانې الله ته دین نه مطلب دلته دغه عبادت او دعا نو دغه دعا الله ته خالصه ګرځوي یا الله ته مونږ خلاص کې بیا بوتان او نور شیان نه یادوي ویږي چې د هغې وسه نه رسي او الله ته وایي لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین که ته مونږ ته نجات راکړې د دې مصیبت نه نو مونږ به شو د ستا د شکرګزارو بندګانو نه یعنې بیا به شرک نه کوو بیا به همدا ته عبادت کوو بوتان ته به چغې نه وو فلما انجاهم نو کله چې الله دوی ته نجات ورکي اذا هم ناڅاپه دوی یبغون فی الارض بغاوت کوي په ځمکه کې زیاتی کوي په ځمکه کې بغې کوي تیری کوي په ځمکه کې بغیر الحق په ناحقه یا ایها الناس ای خلکو انما یقینا بغیکم علی انفسکم ستاسو بغې ستاسو تیری ستاسو تجاوز د هغې تاوان ستاسو خپلو نفسونو باندې دی انما بغیکم یعنی انما وبال بغیکم انما وبال بغیکم وبال د تیری ستاسو چې دی علی انفسکم ستاسو په نفسونو دی متاع الحیات الدنیا متاع الحیات الدنیا یعنی تمتعون متاع الحیات الدنیا تمتعون حسن دا خو استفاده کوئ تاسو د دنیا د متاع نه د دنیا د متاع یعنی کوم شی دنیا متاع هغه شی ته وایي چې دنیا کې ته انسان استفاده کوي هر شی چې دی کوم شي نه چې انسان دنیا کې استفاده کوي هغه متاع الحیات الدنیا یعنی تاسو استفاده کوئ د دنیا د متاع نه یعنی دنیا کې چې کوم د استفادې شیان دي هغې نه استفاده کوئ متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم بیا موږ طرف ته ستاسو واپسې ده دې مطلب دا دی تاسو ته بغې کوئ دا تیری کوئ پردي مال نیسئ پردي ځمکه نیسئ رشوت اخلئ ظلم کوئ غلا کوئ ډاکې کوئ دا خو بغې چې کوم کوئ کوم تیری چې کوئ دا متاع الحیات الدنیا دا د دنیا د ژوند متاع ده د دنیا د ژوند فایده ده د دنیا د ژوند د استفادې سامان ده یو سړی چې بد سړی جوړېږي خو هغه خپلې ګټې دپاره بد جوړېږي بس پلانی سړی بدماش وډاک سان به سره یې سره شپږ کسان به ډانکامران در سره یې دلته ځمکه ده هلته قبضه وکړه هلته د غله غاړه هلته قبضه وکړه هلته بل شی دی هغې باندې قبضه وکړه دلته کانټینر کې ده هلته په شارک ورشه او دلته چې دی د منډۍ ټیکه واخله دلته د سبزي منډۍ ټیکه واخله هلته د اډې ټیکه واخله دغه شی دی
بغې او تیری خلکو د دنیا د ګټې او د دنیا د استفادې لپاره. نو الله وایي دا خو متاع الحیات دنیا دی که نه، چې تاسو د هغې نه استفاده کوئ. ثم الینا مرجعکم، بیا راتګ ستاسو ما ته دی. فننبئکم بما کنتم تعملون، نو موږ به تاسو خبر کوو په هغو کارونو چې تاسو دنیا کې کول، او د خلکو مالونه هم خوړل، او تیری هم کو، زیاتی هم کو، عملي او اعتقادي او عقیدوي تیری هغه شرک دی. سړی الله پیدا، الله انسانان پیدا کړي، قوت یې ورکړی، مال یې ورکړی، دولت یې ورکړی، او دا ځي بوتانو ته او زیارتونو ته او باباګانو ته او نور شیانو ته سجدې کوي، او هغه هم تیری دی، هغه اعتقادي تیری دی. انما مثل الحیات الدنیا، یقینا مثال د دې لږ ژوند د دنیا، کما ان پشان د اوبو دی، انزلناه چې موږ کته کړي من السماء د برنا، فاختلط به نبات الارض، فاختلط نو بیا ګڼ شي، ګڼ امبو، فارسی کې امبو ګڼ شي، به د دې اوبو په وجه باندې نبات الارض، د ځمکې نبات، باران نه وشي، د ځمکې نبات د هغې په وجه باندې ګڼ شي. فاختلطه مطلب دا دی چې یو بل کې ننوځي، نو هغې ته ګڼ وایي که. فاختلطه یو بل کې ننوځي، به د دې اوبو په وجه باندې نبات الارض، د ځمکې بوټي، ګڼ ګڼ بوټي را جګ شي. مما د هغه بوټو نه یاکل الناس چې خلک خوري، والانعام او څاروي خوري. څه بوټي خلک خوري او څه څاروي خوري، دواړه رقم شینلي شته. حتی تر دې پورې اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، حتی تر دې پورې اذا اخذت الارض چې کله ونیسي ځمکه زخرفها خپل ښایست، وزینت او ښه ښایسته شي، بوټي چې شنه شي هغه شي، نو ځمکه ښایست خپل ونیسي او ښایسته شي، مزینه شي. وظن اهلها او اهل د ځمکې ګمان کوي، انهم قادرون علیها چې دی قادر دي په دې باندې، یعنی دا زموږ غنم چې شنه شو، دا شوتلې چې شنې شوې، دا جوار چې شنه شو، دا خټکي ویندوانې چې شنې شوې، موږ په دې قادر یو. یعنی دا اوس موږ اخلو، لوو به، شکو به، خرڅو به، کور کې به هم ساتو، استفاده به ترې کوو. ځمکې والا په دې باندې ګومان یې راشي چې بس موږ د باندې قادر یو، اوس دا زموږ قبضه کې دي، زموږ لاس لاندې. اتاها امرنا، راشي په هغې باندې زموږ امر، یعنی زموږ عذاب، لیلا د شپې او نهارا یا د ورځې، فجعلناها حسیدا، نو موږ هغه وګرځو حسیدا لو شوي، هغه داسې شي لکه لو شوي چې ګلی ووایي، بارانونه یې ووایي، هواګانې ووایي، نه خټکي و نه هندوانې، نه مڼې و نه انار، هېڅ شی، نه غنم و نه جوار. کأن لم تغن بالامس، یعنی کأن لم یقم نباتها بالامس، لکه ته به وایې چې دا بوټی پرون ولاړ بیخي ونه، کأن لم یمکث فی الارض، لکه ته به وایې چې پرون دلته کوم بوټي څه وخت تېر کړی بیخي دی نه. یا کأن لم تغن بالامس، یعنی کأن لم تکن عامرة، ته به وایې چې دا ځمکه بیخي آباده نه وه بالامس، پرون داسې ورانه شي. کذلک همدغه شان نفصل الآیات، تفصیل سره بیانوو آیاتونه، لقوم یتفکرون، هغه قوم ته چې هغه فکر کوي. یعنې ته په دې پوه شه چې په دې کائناتو کې یو بل حاکم دی چې حکومت کوي، ستا معامله نه ده. ته به یو شي باندې وایې چې دا دی، زه پې قادر یم، زه اوس په استفاده کوم، لاسته مې راوړم، هغه به هېڅ شی نه شي، بل ذات شته. والله یدعو، الله چې دی دعوت ورکوي، الى دار السلام، د سلامتۍ کور ته، یعنی جنت ته خلک دعوت کوي. ویهدي من یشاء الى صراط مستقیم، او هدایت ورکوي چې چاته اراده وشي د درست لارې. للذین احسنوا الحسنى وزیادة، للذین هغه کسان دپاره احسنوا چې ښه کارونه یې کړي، توحید په عقیده باندې روانې، یو الله عبادت او بندګي کوي، نیک کارونه کوي. الحسنى نو هغې دپاره جنت دی، وزیادة او یو اضافي نعمت بلم دی چې هغه د الله دیدار دی. ولا يرحق وجوههم قطر، او نه به پټوي د دوی مخونه توروالی، هلته به مخونه تور نه وي، سپین پړق به وي. ولا ذلة او نه ذلت،
مخونه به ذلیل نه او مخونه به تور نه. اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، ام دا جنت والا دی دی به جنت کې همیشه پراته وي. والذین کسبوا السیئات، او هغه خلکو چې ناکاره کارونه کړي، شرک کړي، کفر کړي، غلاګانې کړي، ظلمونه کړي، بدی کړي، جزاء سیئه بمثلها، نو جزا د یو ناکاره کار په مثل دا غي دی چې څومره ناکاره کار کړي امغه نه جزا بوت الله ورکړي. مؤمنان ته ویلي چې چا نیکی کړي الله به سره دا د شان ورکړي، او اضافه شان به الله پاک وته نو چې هغه کې یو د الله دیدار هم دی او نور شان هم. نو جزاء سیئه بمثلها، جزا د ناکاره کار په مثل دا غي د امغه نه. وترهقهم ذلہ، او د دې مخونه به پټي ذلت، مخونه به ذلت پټي، په مخ باندې به ذلت پرده وړېدلی، ذلیل وي. ما لهم من الله من عاصم، ما لهم دی لره نشته دی من الله د الله د عذاب نه من عاصم، څوک ساتونکی او بچ کوونکی چې دی بچ کی. کأنما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما، کأنما اغشیت لکه چې اغوستل شوي وجوههم دی مخونو ته قطعا ټوکړې من الليل مظلما د تورې شپې، مظلمن حال دی د لیل، لکه د دی مخونو ته چې د تورې شپې ټوکړې، د ټولې شپې قطعې او د تورې شپې برخې ورته مخونو ته اغوستل شوي. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دا چې دی اور والا دی دی به پکې همیشه وي. ویوم نحشرهم جمیعا، او کله چې موږ خلک ټول راغونکو آخرت، ثم نقول للذین اشرکوا، بیا به ووایو هغه خلکو ته چې شرک کړی دنیا کې شریکان نیولي بوتانو عبادت کړی دی، مکانکم په خپل ځای ودرېږئ، انتم تاسو و شرکاؤکم او تاسو شریکان ودرېږئ دلته خوځېږئ ما. فزیلنا بینهم، بیا به د دوی په منځ کې موږ جدایي راوړو، یو بل نه به جدا کړو، اب دې خوا ودرېږي بندگان به دې خوا ودرېږي، چې چا چې عبادت کړی دی اب اخوا ولاړ، نو منځ کې به جدایي راوړو. وقال شرکاؤهم، او ووی د دې شریکان ما کنتم ایانا تعبدون، تاسو خو زمونږ عبادت نه دی کړی. دا ګوره لرګي خو هلته دا نه وایي که نه، هغه ارواح، هغه نیکان خلک، هغه انبیا، هغه اولیا، هغه صلحا چې دی عبادت کړی، هغه ورته تاسو خو زمونږ عبادت نه دی کړی. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، نو کافی دی الله گواه زمونږ او ستاسو ترمنځ. ان كنا عن عبادتکم لغافلین، ان مخفف من المثقل دی، یعنی انا كنا عن عبادتکم لغافلین، من خامخا ستاسو د عبادت نه خبر، مونږ خو نه خبر شي. دا جو وا بابا زه تا ته وایم ته خدای ته وای، هغه به ته زه خو نه یم خبر شوی چې تا ماته چغې وهلي، زه خو خبر نه یم، زه غافل یم د دې نه، دا تا چی کړي. هنالک دغه ځای کې تبلو کل نفس ما اسلفت، هنالک دغه ځای کې تبلو وبسکی، وبسکی یو معنی دا ده وبسکی، کل نفس ار نفس ما اسلفت، یعنی جزاء ما اسلفت، جزا د هغه عملونو چې مخکې لیږلي. وردوا الی الله، او دی به واپس کړلی شي الله ته، مولاهم الحق، هغه الله چې د دی ریښتونه مولا دی. وضل عنهم ما كانوا یفترون، او ورک شوي دي د دوی نه هغه څه چې دی د دروغو جوړ کړي وو، چې دا بوتان به زمونږ شفاعت کوي، او دا نیکان خلکو چې مونږ عبادت کوو نو دا به زمونږ شفاعت کوي، ټول به ترې ورک شي. هغه به ورته وایي ځئ خپل کار کوئ کاکا، الله به د هغې منځ کې جدایي راولي، هغوی به یو خوا ځي، دی به بل خوا. قل ورته ووایه من یرزقکم من السماء والارض، څوک تاسو ته رزق درکوي د اسمان نه او د ځمکې نه، اسمان نه اوبه کته کوي، بارانونه کته کوي، او ځمکه یې بیا شنه کوي، دا څوک کوي؟ امن یملک السمع، هغه څوک دی چې مالک دی ستاسو د شنوایي او د اورېدو د قوت، والابصار، او هغه څوک دی چې هغه مالک دی ستاسو د سترګو د لیدو د قوت. ومن یخرج الحی من المیت، او څوک دی چې راوباسي ژوندی د مړي نه، ویخرج المیت من الحی، او راوباسي مړی د ژوندي نه. ومن یدبر الامر، او څوک دی چې تدبیر کوي د ټول کارونو د عالم، د عالم د دې کارونو تدبیر څوک کوي؟ فسیقولون الله، نو دی به وایي چې الله یې کوي.
فقل نو ته ورته وایه فلا تتقون، نو ولې ځان نه ساتئ د شرک نه چې ته خپله وایې چې دا ټول کارونه الله کوي. توحید فی الربوبیت دی ومنه چې رب الله دی، دا کارونه الله کوي. نو توحید فی الالوهیت هم ومنه، فی العبادت هم ومنه کنه، عبادت هم یوازې د الله کوه. ته دا ټول کارونه الله کوي، بیا نورو ته هم سجدې کوي، بیا د نورو لنګرونه هم تودی، خو مه کوه. افلا تتقون الشرك في العبودیت اذا اعترفتم بالربوبیت، چې توحید ربوبیت باندې د اقرار وکړو نو توحید الوهیت نه ولې، توحید عبودیت نه ولې انکار کوي. څوک چې رب دی همغه معبود دی، د همغه عبادت به کېږي چې څوک رب دی، خالق مالک دی. فذلکم الله ربکم الحق، نو دغه الله ستاسو برحق رب دی. فماذا بعد الحق الا الضلال، نو سدي د حق نه پس مگر گمراهي، یعنی د حق او د گمراهي ترمنځ کې یو بله مرتبه نشته چې ته به په هغې کې یا به په حق یې، چې په حق نه نو په باطل اخلاص. د حق او د باطل منځ کې بله مرتبه او بله درجه نشته. ستا چې دا کوم عقیده ده، ستا دا کوم فکر دی، نو دا څه شی دی؟ دا حق دی که باطل؟ یا به حق یا به باطل. داسې شی نشته چې نه حق او نه باطل. فماذا بعد الحق الا الضلال، نو سدي د حق نه پس خو مگر گمراهي ده. نو فانا تصرفون، یعنی فکیف تصرفون، نو څنګه تاسو اوړول کېږي د حق نه باطل ته. کذلک همدغه شان حقت کلمة ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. کذلک همدغه شان، کوم شان؟ کما تحققت الربوبیت، لکه څنګه چې د خدای ربوبیت ثابت شو، دی خپله په اعتراف وکړو چې وګونه الله را کړي، سترګې الله را کړي، اسمان نه اوبه الله کته کوي. نو څنګه چې ربوبیت ثابت شو د دوی د خپل اقرار نه، کذلک همدغه شان حقت کلمة ربک، ثابته شوې ده کلمه د رب ستا، فرمان د رب ستا، حکم د رب ستا، علی الذین فسقوا، په هغه کسانو باندې چې هغوی سرکشي کړې ده، په کفر کې کلک شوي دي، تمردو فی الکفر، انهم لا یؤمنون، چې دوی به ایمان نه راوړي. دا کلمه هم د الله په ثابته شوې چې دوی ته به اوس الله د ایمان توفیق نه ورکوي چې دونه دښمني وکړه. قل وایه هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، تو ورته وایه هل من شرکائکم، آیا ستاسو په دې شریکانو کې من یبدأ الخلق، داسې شته چې هغه د خلق او د تخلیق او د پیدایښت آغاز وکړي. آغاز لکه الله چې د آدم د تخلیق آغاز کړ، د ځمکو اسمانونو د تخلیق آغاز الله کړی. څوک شته چې آغاز د تخلیق وکړي، ثم یعیده، بیا اعاده وکړي، لکه چې الله دا مړي بیا ژوندي کوي. ستاسو په دې شریکانو کې هم داسې څوک بابا شته؟ باباګانو کې وایي دا زیړي بابا، دا باد باسي، دا بریخ باسي. ته الله وایي ته باد بریخ پرېږده. ستا په دې شریکانو کې چې تا الله سره شریکان کړي څوک داسې شته چې د تخلیق آغاز وکړي او بیا یې اعاده وکړي، بیا یې اعاده وکړي. په ګاونډ کې به ملک وایي ظاهرشاه وخت کې جنجال شو، ملایانو عریضه وکړه ستره محکمه کې په یو مولوي صاحب باندې، ویې ویلې چې دا موږ ته مشرک دی. قاضي ویلې چې ولې دی ته مشرک دی؟ وایي مولوي صاحب خبره کوله چې ما خو دې ته نه دي ویلي، زه خو وایم چې څوک دغسې وایي هغه مشرک دی، دی خو مې نه دی ښودلی چې دی مشرک. وایي ما مولوي صاحب ته ویلې ته غلی شه. وایي ما ورته ویلې قاضي صاحب، وایي هغه وایي مې دی وایي پیر چقندر ولي چې پروت دی په تنګي کې، چې یاد کم زړګي کې دستي راته رسیږي، دا اوس چی؟ وی قاضي غلی شو، وایي چې دا خو رښتیا چې مشرک دی. په ګاڼو کې پر چقندر ولی شته، دا ما ته ملک خپله قیصه کړه. ومې قاضي صاحب ته پرې فیصله وکړه، زه پرې نه کوم. دی وایي پیر چقندر ولی چې پروت دی په تنګي کې، چې یاد کم زړګي کې دستي راته رسیږي، دا څه شی؟ وایي هغه وایي دا خو شرک شو. نو ما خو دا مولوي صاحب همدا خبره کوي، ده خو چا ته نه دي ویلي چې ته کافر یا ته مشرک. هغه وایي دغه شی چې وایي دا شرک، دا صحیح نه، هغه دا خو شرک دی. و شرک چی ته وایي؟ یا پیره بابا را ورسېږي، خدای دی او خپله غریب دونه خاورو لاندې پروت دی چې خوځېدی نه شي، یا پلانې صاحب را ورسېږي. هر ولایت کې هره ولسوالۍ کې یو زیارت دی، بس خلک هغه ته وایي را ورسېږي. همدا شرک دی. زه دا نه وایم چې څوک دا کارونه کوي دا مشرک دي، دا مسلمان دي بیا عقل په خبره نه پوهېږي، خو دا کار چې دی دا
دا شرک دی، دا کار شرک دی. دې باندې که سړی تا پوه کړ او ورته دې وویلې چې دا شرک دی، دا مه کوه، دا خو الله رسول منې کړی دی، او بیا کوي، بیا کافرېږي پرې. خو دا خو جاهلان دي. نو اوس الله ورته وایي چې ته باد و برېښ پرېږده، ته اوس داسې ما ته پکې وښیه چې داسې شته یبدأ الخلق چې تخلیق آغاز وکړي، یو کرته انسانان پیدا کړي، یو بل آدم علیه السلام پیدا کړي، یو بله معامله ګرمه او بیا دا ټول مړه کړي، ثم یعیدو، بیا بېرته راژوندي کړي. داسې پکې څوک شته ستاسو د شریکانو کې؟ فأنا تؤفکون. نو څنګه دی اړول کېږي د الله نه؟ څنګه دی د الله نه اړول کېږي غیر الله ته، بوتان طرف ته ځي؟ واضح خبره، واضح او څرګنده خبره. قل وایه هل من شرکائکم من یهدي الی الحق. آیا ستاسو په شریکانو کې شته من داسې څوک یهدي الی الحق چې خلکو ته د حق رهنمایي وکړي، درسته لار خلکو ته وښیي، د جنت لار خلکو ته وښیي؟ داسې څوک شته کوم بوت مت؟ قل الله یهدي للحق. نو ته ورته وایه پیغمبره چې اخو الله دی چې حق طرف ته لار ښیي. افمن یهدي الی الحق. نو آیا هغه ذات چې حق طرف ته رهنمایي کوي، احقو، هغه د دې ډېر حقدار دی ان یتبع چې هغه پیروي دې وشي، هغه پسې د سړی لاړ شي. اما لا یهدي، یا هغه چې خپله مته لاره معلومه نه ده. لا یهدي باندې لیکلي ای لا یهتدی بنفسه، دا ته خپله څه شی معلوم نه دی، لاره ورته معلوم. نو هغه ډېر حقدار دی، که هغه الله ډېر حقدار دی چې د هغه پیروي دې وشي، چې هغه تاسو ته لار ښیي. احق ان یتبع اما لا یهدي. اما لا یهدي، یا هغه چې لا هغه خپل هم په هدایت نه دی، الا ان یهدا، مګر دا چې هغه ته لار وښودل شي. هغه خپله دې ته محتاج دی، هغه ته لار وښودلی شي. ټول نه غټ زیارت او بابا او پیر او هر شی چې اخلي، هغه ته چې خدای لار نه ښولي، هغه لار پیدا کولی شي دین د حق سم. خو هغه که د خیر کومه خبره کړې وي، خو د الله خبره ده، دی خپله ښودی شي خلکو ته لار، د جنت لار ښودی شي، دوزخ نه د بچاو لار ښودی شي، خو نه شي. که کوم شی کوم ښه سړی تېر شوی، ته اوس عبادت کوې، ته وایې چې خو ښې خبرې کولی، نو خو د الله خبرې دي، د خپله خو نه دي پیدا کړي. فما لکم کیف تحکمون. نو څه شوي په تاسو باندې، دا تاسو لا څنګه فیصلې کوئ چې د مړو اولیاو نیکانو په باره کې وایي چې دا خدایان دي، او بوتان ته خدایان وایي. وما یتبع اکثرهم الا ظنا. او پیروي نه کوي اکثر د دوی الا ظنا، مګر د ګمان. دی ګمانونو پسې شوي، ولا هغه زیارت ته سړی تللی او برېښې واښه شو، 2 لکه چې د برېښو والا ګرځي، هغه پوښتنه نه کوي. یو چې ښه شوی چې بیخي خدا څوک دی، سخي صاحب ته سړی لاړ، وړوندو بنا شو، سخي صاحب کې بیخي چې شته نه، همداسې صندوق ښخ کړی، هېڅ شی هلته نشته. که ایم چې نشي کولی چې خپل حضرت علي صاحب هم راشي، حضرت عمر صاحب هم راشي، ابوبکر صدیق ټول راشي، بیا مړون بنا کوی نشي. هېڅ ګمانونو پسې دی خلک روان، ګمانونو پسې. ان الظن، بېشکه ګمان چې دی، لا یغني من الحق شیئا، هغه نشي بې پروا کوی د حق نه څه شی. دی لغوي معنی، مطلب ګمان د حق په ځای ودرېدی نشي، هغه د حق مقام او خلیفه جانشین جوړېدی نشي ګمان. د دې ځای نه حنفي فقهاو دا مسله راویستې ده چې اعتقادي مسلو کې ظني دلایلو باندې اکتفا نه کړي. د اعتقادي مسلو کې ظني دلایلو باندې اکتفا نه کړي. خبره واحد نه عقیده نه ثابتېږي. داسې عقیده چې ته بیا چاته وایې چې ته دا نه منې، ته کافر شې، نه پرې نه کافرېږي، ځکه هغه ځوان باندې ولاړ. نو د عقیدې د اثبات دپاره متواترو دلایل د پکار دی په سنتو کې، او په قرآن کې ورته صریح قطعي دلیل پکار دی. صحیح. نور د هغې نه کته چې کوم شیان دي، هغه درجه کې نه وي چې بیا هغې باندې ته څوک واخلې کافر یې وګرځې. دا قرطبي لیکلي ان ظن لیس الظن کالیقین وفي هذه الآية دلیل على ان الظن لا یکتفا به فی العقائد. ظن باندې په عقایدو کې اکتفا نه کېږي، نه په ظني دلیل باندې. ان الله، بېشک الله، علیم بما یفعلون، پوه دی الله په هغه کارونو باندې چې دی کوي. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله، او نه دی دا قرآن ان یفترى چې
د دروغو نه جوړ کړلی شوی من دون الله پرته د الله نه. یعنی دا قرآن داسې نه دی ان یفترا من دون الله چې دا د دروغو جوړ کړی شوی پرته د الله نه. الله پکې څه مداخله نه کړي، الله لېږلی نه وي، د دروغو نه چا جوړ کړی، دا داسې شی نه دی. فرای نحوی د دې نه تعبیر کړی وما ينبغي لهذا القرآن ان یفترا من دون الله. دې قرآن سره دا مناسب نه دی چې دا د جوړ شوی په دروغه د الله نه پرته، ځکه الله نه پرته بل څوک داسې شی جوړوی نه شي. ولكن تصديق الذي بين يديه، لكن دا قرآن تصدیق دی د هغه کتاب بین یدیه چې د قرآن نه مخکې دی، تورات، انجیل، زبور، وتفصیل الکتاب، او دا د الکتاب تفصیل دی. الکتاب نه مطلب دلته چې د ټولو آسماني کتابونو د تعلیمات ته مراد، د ټولو آسماني کتابونو تعلیمات. نو دا د الکتاب تفصیل دی، یعنی ټولو آسماني کتابونو کې چې کوم تعلیماتو نو دا هغه ټولو تفصیل دا دی، د وضاحت دلته شوی دی، تفصیل بیان شوی. لا ریب فیه من رب العالمین، ته کې شک نشته د رب العالمین د طرف نه دی. ام یقولون افترا، آیا دی وایي چې دا قرآن د ځانه جوړ کړی په دروغه. قل ورته وایه فاتو بسورة مثله، نو تاسو راوړئ د قرآن په شان یو صورت، تاسو هم عربانې که نه، تاسو هم شاعران و ادیبانې، تاسو هم جوړ کړئ. وادعو من استطعتم من دون الله، نو راوبلئ چې څوک ستاسو په استطاعت کې په وس کې رابللی شي، دې کار دپاره یې راوبلئ، تاسو سره مرسته وکړي پرته الله نه. ان کنتم صادقین، که تاسو ریښتوني یئ په خپله دعوه کې چې دا قرآن دا نبي علیه السلام د ځانه جوړ کړی.